ژوند غواړم علي کم دی. ژوند خو زموږ له لاره دې روژې له یوه کجوره رالېږل ده بل رالېږل ده یو جون ځای ده موږ څوک نه دا بونیر دی او په بونیر کې سواړی کلي کې یو داسې غمځپلې کورنۍ سره مخ کومه چې ژوند د ډېر د سختو سره مخ دی. کتونکو څنګه چې تاسو ته ما ووې داسې چا سره ومیلاومه چې غم او غربت ځپلي دي. د دې د فریاد وورئ. یاره جو بس د الله کوم شی ستاسو د غاړې که څه ډېر څه کېږي او که لږ کېږي جاقه وکړه زموږ جو نور څه مخه نشته د خدای اسرې ته ناست یو جو تا را کړې دې رور را کړې بل را کړې بل را کړې حقه شی دی کله یي کله نه را کړه یو لپه چونګ یوه را کړه چې یو لپه چونګ بل را کړی چې په جړا په انګولا دا واړه دي کله غواړه غواړي کله سپوره غواړي مخه نشته څه څه دړه که نشته د یوه خدای سرې ته ناست یو خو چې چاته راکړه جو به خورې وبس کړي د دې د مزدورۍ څوک نشته په نارې په چومو تشې دي بې چای نه په چوم پاتې شي دي جو چې سهار را پاڅې دا نور یو پله دي خو دا اړیکې به راته جاړې وایي لا پی راکړئ لا ډوډۍ راکړئ لا چای راکړئ څه درک نه نو څه چل وکړو دې روژې له یوه کجوره رالېږل ده بل رالېږل ده نور چې ده نو یو بوجۍ وړه راغلي وو باشکټې والا راوړې راله نوره څه حل نشته خو درکه خطا ده خو یو خدای ته تمه یو یو جون ځای ده موږ څوک نه سکول ته هم نه ځي پلار یې ژوندی و جو ډېر به یې لېږه بیا خو اوس نه ځي زموږ پې زور نه راځي بابا ژوندی دی په سترګو ړوند شوی نه بیخي په سترګو ړوند شوی په بول بار ته نشي تللی ژوند غواړم علي کم دی ژوند خو زموږ له لاره ما د سترګې پریشان کړلی دا چشمې مې اچولي خپلې سر مې ځړلی د تلو راسره هسپتال ته څوک نه ټول مې خو هغه ته خو اوس په دغه کې ناست دی 10 کاله سره هغه تللی را زموږ د هسپتال څوک نشته د یو خدای سره دی یوه ته ویلې زموږ سره راشه بل ته ویل